السلام علیکم مینوالو، امید مې چې ښه به یې. زه یم ستاسو خوږ ورور منجن ماما د منجن ماما آفیشل چینل نه تاسو سره نیغ په نیغه. مینوالو تاسو به کتلي پر ټیک ټاک کې زیاتره کسانو ویډیوګانې کړي وي وایي چې یاره دا 3.2 وښیي، شیر بټن او بیا کینسل کوي او ستاسو به دومره فالو هم راشي، دومره لایک هم راشي. نو داسې فضول خبره، داسې ګپ لګوي دي. په دې قسمه ویډیوګانو باندې لایک مه ورکوئ. لایک صرف هغه قسمه ویډیو له ورکوئ چې په کوم کې تاسو ته انټرټینمنټ وي، کوم کې تاسو ته چې کوم دی ستاسو خوښه شي هغه ته هم پرېوځي. کوم مزیدار ویډیو هغې باندې صرف لایک ورکوئ. په دې ډاټونو ماټونو باندې لایک راتلی که نه، نو دا خلکو د دنیا پیک اړې دي، هغې به د دنیا لایک ځان حاصلولی. داسې ګپ خبره ده او دې ستاسو له ټایم ضایع کوي. نو کوشش کوئ چې تاسو ښه نه ښه ویډیو جوړوئ او په هغې باندې ډیوډ کوئ او ښه ښکلي کانټینټ سره چې کوم دی ډیوډ کوئ او ښه زبردستې ویډیو لایک هم ورکوئ، شیر کوئ هم. داسې فضول قسمه ویډیوګانې تاسو مه شیر کوئ. مخکې نورې ویډیوګانې وګورئ. والسلام. منجن ماما چې د علي شامور عمران هاشمي سره فلم کې راشي، یاره ډېر خوند به وکړي. که د علي شامور عمران هاشمي سره فلم کې راله که نه، نو د خولې نه به یې دا ټوپۍ جوړه کړي. نو شیخه خدای دې ړوند کړي، خیر خدای ولې सर गुर्दे में प्रॉब्लम है। अच्छा ये बताओ आपको पेशाब किस तरह आता है? सर बैठ के। मेरा मतलब कैसा होता है? सर कभी टेस्ट नहीं किया। और पागल उसका कलर कैसा होता है? सर पीले शरबत की तरह। ګوره ساده ګوله، ته خو د نشو تماشو نه نقل رهي که نه، خو د قاري صاحب سره مې خبره کړې ده، بوزم دی وله او چې دم دیږي. السلام علیکم قاري صاحب. وعلیکم سلام. یدکه دا پود دي دې سره راوستو. قاري صاحب ته ګوره زما دا ورور ساده ګل غلاګانې کوي، دا لږ دم که چې غلاګانې نه کوي یار، په شرمولي وشرمولي په کلي کې. بسم الله. ربه چې داسې مې دا دم کو که نه چې لکه د سټیلو د میخ په اوس ګرځي اورې که نه. ډېره مننه قاري صاحب. السلام علیکم. لاړو یله که راچاک شه که نه ظالمه، د دم سره د خپو م کار پرېښودو. لالا خپو مې کار نه دی پرېښی، د قاري صاحب څپلی را باندې تنګې دي. पापा माँ शॉपिंग ले बोझा ښه بچې ورکه ګاډی روباسم. ښه بوزم دی. صبر وکړه بچې، ما ته یو کال راغی، دا کال اټینډ کوم که نه بیا تا بوزم. ښه पापा مونږ سره خو خپل ګاډی شته، مونږ ټیکسي کې ولې روان یو. هلو پاپا ما له ځان سره روټۍ راوړه. بچي ساره راس یو سورلی نه د میلاو شوی، زه تاله روټۍ د کم ځای نه راوړم. ستا د درملنګ یما، ستا د درملنګ یما، ملنګ مې د دربار کا. جاویده بچې. جی سر. دا راته ووایه چې دا کوم وخت دی چې ملګری د ملګري سره جنګ کوي، ورور د خور نه جدا کېږي او پلار زوی هېروي؟ سر جی چې په پلیټ کې د چرګ یو پتونی او کسان پې سلوري. یاره غریبانان دپاره سکول جوړیږي، لږ امداد وکئ. وروره سیخانې په ما واچوه. وروره سیمټې په ما واچوه. وروره مزدورانې په ما واچوئ. هلکه که خدای مې نه غلطوي ته منجن ماما نه؟ واو ولې نه، زه منجن ماما یم یار. هلکه زه دې وینم چې ته روزانه جومات ته مانځلی ځې یار، دا خو ډېره ښه خبره ده یار. خدای دې عزت وکړه. په دې خو مې پوه کړه چې دا څه راز دی. دا راز ماز نشته، جومات کې نه ویسي لګېدلې د هغې پسې ځي.